السلام علیکم اکازي فیسبوک کې ویډیو ګورم نو را پاسره بدا هډ باندې راځي دا څنګه درکېږي ډیر رونه دي ماته میسیجونه کوي سو کمنټس وغیرہ لګي چې په فیسبوک باندې با موږ دا ویډیو چې ګورو کله نو دا اډ سرخه پیراشي کنه دا وقبه اشتهارات پیراشي نو ډیر مرګري دي دا میسیجونه ماته کوي وای چې د دینه به دا موږ څنګه خدمت کو نو سیمپل طریقه باندې پوي کوم ځان سادهګان م جوړوي کله چې تاسو په یوټیوب په فیسبوک په هر یو پلیټ فارم باندې تاسو کله پیسې ګټئ پاغه باندې به داسې قسم اشتهارات لازمی راځي اوس ګورم مثال ویډیو ګورم زه په فیسبوک باندې په دې باندې به ماته یو منټ بعد اډسن راځي وقبه کم اشتهارات چې وته مونږ یو منټ بعد به دا ماته راځي په یوټیوب کې به چې څنګه زه ویډیو سٹارټ کوم نو هغه به پیله ماته په یوټیوب کې راځي پیله به ځکه اشتهارات ګورم یو به ګورم دو به ګورم دا غینه بعد به بیا ویډیو ګورم دا اشتهارات مونږ ولې ګورو په دې وجه باندې دا اشتهارات مونږ ګورو چې دوی دا ویډیو چې چا اپلوډ کړي دا مهنت چې چا کړی دا دومره فالوور او دومره سبسکرایبر چې چا حاصل کړي دی اسی نه دي حاصل کړي دای د دې د وجه نه حاصل کړي چې په دې اډسن په دې وقبه په دې اشتهاراتو باندې 2 روپۍ ګټي په دې باندې دوی ته پیسې ملاويږي نو د دې د وجه نه به دا اشتهارات تاسو خامخا ګورئ دا نه ختميږي که خیلم راځي په دې کې 15 سکند اشتهارات یا غو ډایرک وشي ختم شي سبکه یو منټ اشتهارات نو هغه یو 15 سکند وشو تاسو ته سکپ لیکلای بیا هغه سکپ کین هغه به ختم شي خو لکه دا اشتهارات نه ختميږي دا به تاسو خامخا ګورئ که ویډیو مخه شولا نو لایک وکړئ کمنټس وکړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ ملاوي ګو ان شاء الله په بل ویډیو کې د الله فامان او ار یو ورور دا په ما باندې فرض دي چې څه قسمه مساله ورته ماته کمنټس کې میسج کې ویلې شي زه په دې خوشحالي غم خپکه غم نو د لوی الله فامان والسلام